ولي ولي د ویالې ولي ولي. دغه جمله به اوس نو څوک راته وایي؟ خاکسار صاحب. خاکسار صاحب جوړ په خیر. خیر تازه تکړه صحتونه مو ښه دي؟ مننه. صاحب کراري ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. ولي ولي د ویالې ولي ولي په څه خاطر یې ولي؟ دا ولې داسې چم کوي دا ولې داسې چم کوي؟ ته ژر ژر لاس وارې ووایه. اول د دې جواب راکړه چې دا ولې داسې کار کوي، پلار نه لري مور نه لري. نیوکه ولې د ویالې ولې ولې اخلاق انسانیت نه جوړ ښولې چې دی نو راولاړېږي ورکه جانه ولې ته هغه د هغه په شخصیت پورې اړه لري. ته دا راته وایه چې ولې د ویالې ولې لاس وارې ژر ژر راته وایه. خو زه تاسو ولې او وروره ته د دې جواب راکړه، ژر کوه لاس وارې وایه، وخت خلاصېږي بلنه کمه کېږي. زه راته ووایه بیا ولې د ویالې ولې د والې ولې د والې ولې د والې ولې. ښه، اوس به دومه جمله د جناب رفیق خان څخه. الله مو جوړ یاست، په خیر یاست، خیر و خیرات دی. مننه، سلامت اوسې. ته دا راته ووایه چې شین شال شین خال. شین شال شین خال. شین شال شین شال شین خال، 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 شین شال شین خال. بس چې وروره 200 وارې نه لاس وارې چکچکي د رفیق خان لپاره.